بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دریم درس ژبه او غاښونه. دا موږ سره د تجوید کلاس دریم درس دی. دې کې به انشاءالله ژبه او غاښونه تاسو ته درښایو چې آیا ژبه څو برخې لري، کوم توري ورڅخه ادا کیږي او د کومې برخې څخه ادا کیږي. همدغه شان په ژبه کې څو مخرجونه دي او دا مخرجونو درس به انشاءالله وروسته را روان دی. غاښونه څو برخې لري، یو نورمال انسان په خوله کې څو غاښونه موجود وي او کومې برخې د دې دي، دا به انشاءالله وایو. راځو اول وایو ژبه. د انسان ژبه 5 برخې لري. ژبه څو برخې لري؟ 5 برخې لري. خو یا ساتئ ملګرو چې ما تاسو ته مخکې ویلي چې له ژبې څخه 18 توري ادا کیږي. په دغه ویډیو کې موږ هماغه توري تاسو ته درښایو چې آیا دغه توري د کومې برخې څخه ادا کیږي. اول اقصى اللسان. اقصى اللسان د ژبې اخري برخه، لکه څرنګه چې موږ ویلو اقصى الحلق، د حلق اخري برخه، صحیح شو، یا د مرۍ اخري برخه، صحیح ده کنه. همدغه شان د ژبې هم اخري برخه چې هغې ته اقصى اللسان ویلی شي چې له دې څخه قاف او کاف ادا کیږي. دویم وسط اللسان. وسط اللسان د ژبې منځنۍ برخه، لکه موږ چې ویلي وسط الحلق، د حلق منځنۍ برخه. همدغه شان د ژبې منځنۍ برخه ته وایي وسط اللسان چې له دې څخه 3 توري ادا کیږي: جیم، شین، یا. دریم حافة اللسان. حافة اللسان وی د ژبې اړخ ته، د ژبې اړخ ته ویلی شي چې له هغې څخه ضاد او لام ادا کیږي. څلورمه برخه طرف اللسان، د ژبې باندنۍ برخه چې له دې څخه نون، زا، طا، دال او تا ادا کیږي. پنځم رأس اللسان، د ژبې سر یا سوکه، لکه څرنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي وو په اول درس کې ثا، ذال، ظا، ثا، ذال، ظا. دغه 3 توري ما تاسو ته ښودلي وو چې دا د ژبې د سوکې څخه ادا کیږي. کله چې د ژبې سوکه د ثنایا علیا غاښونو د پاسني غاښونو مخکیني 2 پاسني غاښونو سوکو سره ولګېږي نو دې څخه ثا، ذال، ظا ادا کیږي. خو اوس پکې 3 توري نور هم اضافه دي: صاد، سین، ز. صاد، سین، ز. خو دا مخرجونه مخکې را روان دي. انشاءالله مخرجونه په ترتیب سره وایو چې د قاف مخرج کوم دی، کاف مخرج کوم دی، شین، جیم، همدغه شان تر یا پورې. نو ګوره موږ دا ویلي چې د انسان ژبه 5 برخې لري. اول اقصى اللسان دی، دویم وسط اللسان دی، دریم حافة اللسان دی، څلورم طرف اللسان دی او 5م رأس اللسان دی. همدغه شان اوس راځو غاښونو ته. غاښونه د یو نورمال انسان په خوله کې 22 غاښونه وجود لري چې 14 په بره ژامه کې او 14 په ښکته ژامه کې موجود وي. د یو بالغ انسان، نورمال انسان په خوله کې 32 غاښونه وي، 14 بره ژامه کې وي، 14 لاندې ژامه کې وي او پر 4 برخو ویشل شوي دي. دغه 22 غاښونه پر 4 برخو ویشل شوي دي: اول ثنایا، دویم رباعیات، دریم انیاب او 4م ادراس. ثنایا 4 مخکینی غاښونه دي چې 2 بره ژامه کې او 2 ښکته ژامه کې موجود وي. دا مخکینی چې کوم غاښونه ښکاري، کوم چې غټ غاښونه دي، پاسیني 2 ته یې ثنایا علیا وایي، لندني 2 ته یې ثنایا سفلا وایي. مطلب دا 4 غاښونه شو، 2 پاس شو، 2 لاندې شو، دغه ته وایي ثنایا غاښونه. دویم رباعیات دي. رباعیات یا رباعي 4 غاښونه دي چې 2 بره ژامه کې او 2 ښکته ژامه کې د ثنایا ښي او چپ طرف ته واقع دي. ثنایا علیا یعنی مطلب پاسیني 2 غاښونه دي، ښي طرف ته یو رباعي دی، چپ طرف ته بل رباعي دی. ثنایا سفلا یعنی مطلب لاندینی 2 مخکینی غاښونه، ښي طرف ته یو رباعي دی او چپ طرف ته بل رباعي دی. مطلب رباعي 4 غاښونه، 2 دانې پاس دي، ثنایا ښي او چپ طرف ته، او 2 لاندې دي، ثنایا ښي او چپ طرف ته. دریم انیاب 4 غاښونه دي، 2 بره ژامه کې او 2 ښکته ژامه کې چې د رباعي یعنی رباعیاتو، رباعي ته رباعیات هم ویلی شي او رباعي هم ورته ویلی شي، چې د رباعیاتو غاښونو ښي او چپ طرف ته واقع دي او تیرې سوکي لري، ځکه ورته کواسر وایي. کوم غاښونه چې تیرې سوکي لري د رباعیاتو ښي او چپ طرف ته بره او لاندې 4 چې کوم غاښونه دي نو دې ته انیاب ویلی شي، تیرې سوکي لري او دغې په واسطې سره شیزونه پرې کیږي، ماتیږي. مطلب موږ چې څه پرې کوو یا ماتو، د غاښونو په واسطې سره ماتو، نو دې ته کواسر وایي، مطلب ماتونکي ورته ویلی شي. ناب وایي میخ ډوله شکل ته. نو دغه شان د انیاب غاښونه هغه غاښونه دي چې کوم د میخ غوندې نیغ دي او د دې په واسطه سره موږ څیزونه ماتو یا غوڅوو. 4م ادراس دي. 20 غاښونه دي، په 3 برخو باندې ویشل شوي دي. ادراس 20 غاښونه دي
اول 4 ضواحک دي، 12 طواحین دي او 4 پکې نواجذ دي. بعضې کسان د غاښونو تعریف داسې کوي، مطلب داسې نمونه اخلي. اول ثنایا وایي، دویم رباعي وایي، دریم انیاب وایي، 4 ضواحک وایي، 5 طواحین وایي او 6 نواجذ وایي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره تجوید 3 ویډیو